گفتمان مسئولین وزارت صنعت و تجارت با سکتور خصوصی برگزار گردید. این گفتمان در رابطه با تسهیلات و مزایای حمل و نقل محلوله‌های بزرگ تجارتی ترانزیتی از مسیرهای خط آهن هرات و حیرتان برگزار گردید. برگزاری چنین نشست‌ها به خاطر رشد اقتصادی و به خاطر رشد صادرات افغانستان و برابر کردن میزان توازن بیلانس واردات و صادرات افغانستان خیلی مؤثر است. الحمدلله تقریبا 3000 کیلومتر خطوط آهن در داخل افغانستان سروی شده که یک خبر خوش است و ما امیدوار هستیم که هر چیز زودتر بخیر کار عملیش آغاز شود و تا بتانیم یک در بخش صادرات و در بخش توازن بیلانس تجارتی ما یک توازن خوب پیدا کنیم. نشست امروزی به خاطر گفتمان سکتور خصوصی و رهبری امارات اسلامی به خاطر راههای بدیل به خاطر استفاده تجارتی و ترانزیتی از خط آهن است که ما از طریق خط آهن به افغانستان واردات داشتیم اما بدبختانه به خاطر صادرات از این استفاده نمی گرفت. بعضی مشکلات ها بعضی توافقنامه ضرورت بود که ما راز بحث شد ان شاء الله و امید از اینکه سهولت ها به خاطر صادرات هم از خط آهن ایجاد شود و ان شاء الله امیدوار هستیم که به زودی اقلام زراعتی افغانستان از طریق خط آهن با کشورهای بدیل ان صادرات بکنه. سرپرست وزارت صنعت و تجارت با تاکید به توازن بیلانس تجارت کشور اظهار داشت که تجارت با انتقال کالاها به نرخ مناسب ادامه می‌یابد. در صورتی که انتقالات افزایش یابد، صادرات هم افزایش می‌یابد که در نهایت باعث ثبات ارزش پول کشور می‌گردد. اگر ما میگیم تجارت فقط یگانه چیزی که اما مزیت یا فایده از او ما گرفته میتونیم مسئله انتقال است. اگر انتقالات ارزان بود، اگر انتقالات نزدیک به بحر بود، اگر انتقالات از طریق خط ریل بود، تجارت دوباره میکنه. اگر نباشه تمام انتقالات و تمام تولیدات در داخل کشور است و هیچ وقت ما قادر به این نمیشیم که صادرات داشته باشیم. نسبت به سالهای قبلی بسیار رقم بزرگ الحمدلله از طریق مسیر افغانستان ان شاء الله ترانزیت میشه و این اقدام بزرگ میتونه که ما را در کار و بار در ترانسپورت و در رشد سرانه درآمد ملی ما را کمک بکنه. د افغانستان په انتقالاتو کې او خصوصا د جهان په انتقالاتو کې اوله درجه چې دی هغه شیپ یا کشتۍ ده، دوهمه درجه چې دی په ارزانترین قیمت چې دی هغه په اصطلاح ریل دی او خوشبختانه چې افغانستان په دې درو کلو کې وتوانېدی چې دغه ریل د خدمات څخه څه نه څه مستفید شي. دغه د مواصلاتو مسله په داخل د هیواد کې تر ټولو نه دا ضرور ده موږ ته چې موږ مزار شریف د هرات سره زر تر زره په خیل ونیکلي. دغه هم یوه ډېره مهمه او اساسي پروژه ده خو په ټوله کې دا ده الحمدلله دغه بحث شروع شو. زه نور په نورو مسایلو ته زیات اشاره نه کوم او په دې کې د افغانستان صنعتکاران الحمدلله اوس د ویلو دپاره یو څه لري په موږ باندې حساب وکړئ جناب وزیر صاحب او د دې توانمندي لرو چې انشاءالله خپل محصولات پروسس کړو، خپل استخراجي صنایعو ته وده ورکړو. معین امور صنعت و تجارت بیان داشت که تلاش ما استقلال افغانستان در بخش اقتصادی می باشد. دغه د موږ د تاسې خپل هیواد ده په دې کې د موږ د تاسې سرمایه ګزاري دا هرگز داسې نه ده. د موږ د تاسې ډېرو افغانانو په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې سرمایه ګزاري کړې خو دغه نن عملا دوی هغه خپله سرمایه ته هم لاسرسی نه لري او هره ورځ د دې له خطر سره مخ دي چې د خپلې سرمایې نه هم پکې خلاص شي. په افغانستان کې هرگز داسې نشي کېدلی چې تاسو ته دغسې یو خطر متوجه او ورسره په څنګ کې که په افغانستان کې همدغومره خطر هم په ځان ونه منو نو بیا افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې موږ تاسې په تمام معنا باندې استقلال نشو ترلاسه کولی. نو د ما په ټولو ملي تاجرانو او پانګوالو باندې غږ ده، بالخصوص هغه افغانان چې هغوی په خارج کې پانګونه کړې هغوی د راسې په افغانستان کې د پانګونه وکړي. په افغانستان کې د پانګونې دپاره ټوله معنا شرایط او زمینه مساعد شوي
همچنان در این گفتمان در رابطه با تسهیلات و مزایای حمل و نقل از مسیرهای خط آهن هرات و حیرتان پرزنتیشن های از سوی معاونیت خط آهن، وزارت فواید عامه، ریاست امور ترانزیت، وزارت صنعت و تجارت، وزارت ترانسپورت و هوانوردی ارائه گردیده. افغانستان از طریق راه آهن از 4 بندر به کشورهای آسیایی و از طریق کشورهای آسیایی با کشورهای اروپایی وصل می باشد که ما بندر حیرتان داریم که در ولایت بلخ موقعیت داره، آقینه را داریم که در ولایت فاریاب است، ترغندی در هرات و همچنان قطعه سیوم خوافرات است که در ولایت هرات موقعیت دارد. د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د مرکزی جنوبي او لویدیځي اسیا ترمنځ د ترانزیتي تجارت مهم مرکز پاتې شوی. د جغرافیایي موقعیت له امله افغانستان د لرغوني ابریشم له لارې یو اساسي برخه وه او تر نن ورځې هم د ترانزیتي اهمیت ساتلی دی. افغانستان د اسلامي امارت په راتګ سره د ګمرکاتو په برخه کې ډېر پرمختګونه شوي دي، نو ډېر سهولتونه برابر شوي دي. که څه موږ ته د ګمرکاتو چې کوم تعمیرات، تاسیسات، تجهیزات په لاس راغلي یا موږ ته پاتې دي، دا د نشت په حساب باندې دي. موږ ته ګمرکات ړنګ پاتې شوي دي. موږ شروع کړي دم عهد کړی، دم تعهد کړی دی، د نظام او د ولس سره هم تعهد کړی دی چې موږ په دغه برخه کې انشاءالله موږ کار کوو، موږ به فعالیت کوو، موږ به خدمت کوو. ګمرکات به د دنیا په پرتله باندې د همسایه هیوادو پرتله باندې یو معیاري ګمرکات جوړوو انشاءالله. در اخیر نظریات اشتراک کنندگان اخذ و بر پرسش هایشان پاسخ و معلومات داده شده. لیدا اکرمی، تایم نیوز، کابل.